السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې له تاسو چې تاسو د خپل ټیک ټاک اکاونټ پاسورډ هیر وي اوس تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ نشئ خلاصولی نو تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې به تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل هیر شوي ټیک ټاک اکاونټ پاسورډ معلوم کړئ او خپل ټیک ټاک اکاونټ مو خلاص کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان اول به تاسو په خپل موبایل کې ټیک ټاک خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې ټیک ټاک خلاص کړئ نو بیا در کوم شکل راځي. په دې کې موږ سره اول اپشن دی د ساین اپ پر ټیک ټاک په نامه. دلته تاسو ټیک ټاک نوی اکاونټ جوړولی شئ. نو موږ د ټیک ټاک نوی اکاونټ نه جوړوو، د موږ الریډي زوړ اکاونټ شته، نو موږ خپل زوړ اکاونټ خلاصو. نو لاندې موږ سره اپشن دی د لوګین په نامه. په دغه لوګین اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه لوګین اپشن باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې موږ سره اول اپشن دی د یوز فون ار ایمیل ار یوزر نیم په نامه. په دغه یوز فون ار ایمیل یوزر نیم باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو که چیرته تاسو هغه ټیک ټاک اکاونټ په موبایل نمبر جوړ کړی نو هغه موبایل نمبر دلته کې ولیکئ. هغه ته به وریفیکیشن کوډ ولاړ شي، هغه کوډ به کې وي تاسو به ټیک ټاک خلاص. یا که چیرې تاسو په ایمیل باندې جوړ کړی وي نو په دې کې موږ سره دویم اپشن دی ایمیل او یوزر نیم. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې کلم کلیک وکړئ. لاندې موږ سره اپشن دی د فارګاټ پاسورډ په نامه. په دغه فارګاټ پاسورډ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو فارګاټ پاسورډ اپشن باندې کلیک وکړئ بس که چیرې تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ په موبایل نمبر جوړ کړی وي نو دلته تاسو په موبایل نمبر کلیک وکړئ. که چیرې تاسو په ایمیل جوړ کړی وي نو دلته تاسو په ایمیل باندې کلیک وکړئ. دوستانو ما خپل ټیک ټاک اکاونټ په ایمیل باندې جوړ کړی دا، نو زه راځم خپل ایمیل کې ومه. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ ما خپل ایمیل کې ولیکئ. لاندې موږ سره د ریسیټ په نامه اپشن ده. په دغه ریسیټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ریسیټ اپشن باندې کلیک وکړئ که چیرې تاسو موبایل نمبر ورښولی و په هغه موبایل نمبر باندې به شپږ عدده کوډ ولاړ شي، یا که چیرې تاسو ایمیل ورښولی نو په هغه ایمیل باندې به شپږ عدده کوډ ولاړ شي نو هغه کوډ به اوس دلته تاسو کې وایي. نو زه راځم خپل ایمیل ته، خپل ایمیل خلاصوم. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ موږ ته کوډ راغلی دی، دا د موږ د ټیک ټاک اکاونټ وریفیکیشن کوډ ده. نو دغه وریفیکیشن کوډ دوستان دغه به تاسو هلته کې وایي. نو زه راځم دا کاپي کوم، هلته کې وم، دا مله دې کاپي کوئ. زه راځم دلته کې پیسټوم. که چیرې نه پیسټ دی دوستانو ګوره دغه کوډ به سمپله تاسو کې وایي. دوستانو کله سم تاسو وریفیکیشن کوډ کې وي نو تاسو کتلی دلته موږ سره د نیو پاسورډ اپشن موږ ته راکړئ. نو دلته به اوس تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ ته نوی پاسورډ ورولګوئ. نو زه راځم خپل ټیک ټاک اکاونټ ته نوی پاسورډ ورلګوم. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ ما خپل ټیک ټاک اکاونټ ته نوی پاسورډ ورکړئ. لاندې بیا لوګین بټن ده، سمپل په دغه لوګین بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله سم تاسو په لوګین بټن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ دلته موږ ته خپل ټیک ټاک اکاونټ خلاصو. دلته ګور زه رالم پروفایل ته، تاسو په خپل کتلی شئ موږ ته دغه ټیک ټاک اکاونټ خلاصو. نو دوستانو د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو په ډیرې اسانۍ سره کولی شئ چې د خپل هیر شوي ټیک ټاک اکاونټ پاسورډ معلوم کړئ او هغه ټیک ټاک اکاونټ مو خلاص کړئ. کوم ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.